کار نشته زما یم د خپله کاره پښېمانه یم. څو درې چاته زنګ وهم چې راویې غوړندې ګپه وکړو. څو شپې کېږي هلته د کار معلوم را روان ده، کور هم شی نشته، بېکاري هم ډېرې دي. چاته به زنګ وهم چې راسي. او د دې اشماره هم بنده ده یار، اشماره هم کار نه کوي، بنده ده. پرمه کان مالک هم ځي ورځې کرا غواړي، کارونه هم نشته، زما یم ده ډېرې بدې بېکاري وي. دغه څه کوو اخر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو څنګه یې؟ سلامت یې ورور. جوړ یې خیر خیرات ته خوشحاله یې؟ جوړ یې. خیر یې؟ سلامات. خیر بیت ته ده؟ دا د چوکاټ ته جوړ کړ. دا چې چوکاټ ده؟ دا یو اوسېر ته جوړ کړ. نو دا څنګه جوړ کړل؟ ته خپله پوهېږې نو داسې اوسېر ته جوړ کړ. یا دا راته وټینګه که داسې چا چوکاټ یې راوړه؟ چوکاټ راوړه. چا چوکاټ یې درته جوړ کړم؟ نو دا څه جوړې راته استاده چې خبره معلوم وي. دا به د جوړ کړم. دا خو د تاسې اوسپنه راوړې دا خو کمه ده. ښه دا خو نو تقریبا د دې خوا هم پوره نه راځي. دا تا اوسپنه ده چې نو به ته بل ټوکر ټوټه دې راوړې ده. هو زه اوسپنه ورکوم د دغه یو 300 افغانۍ غواړم اجره. یا مراعات راسره وکړه یاره. مراعات وروره کارونه اوس اوس مې ارزان درته ویل کمې ګران درته ویل بیا به تاسو وایي. ته څو راکوې؟ یو نیم سل به درکړم. زه دا 200 صحیح دی. دا یو نیم سل درکوم. زه صحیح دغه راته جوړ کړه. صحیح ده، ته جوړ کړه. څه وخت ته راسم بیا؟ داسې نیم ساعت بعد راسه. بس صحیح ده. صحیح ده؟ صحیح ده. سم راته جوړ کوم. په دغه اندازه ورکوم اوسپنه؟ دغه شیره راولم د دغه سره یې وکړم ټول. زه صحیح ده. زه نیم ساعت بعد راځم. دا راته جوړ سم راته جوړ. صحیح ده. پیغام و دغه راته جوړ کړه. خو ایران ته روان یو. په لارې ملګري هم کمې سره تنام او تایو په لارې هم ولاکه ساعت تېر شي. دغه نانین به راسره بوځو، دا ډېرې بدې مسخرې هم کوي. کښېنه خو زموږ دغه خلک کار دی داسې هم مېلې هلته خو مېلې نور دوی به دا به ورته وایي چې بد روپۍ هم دي، د ورځې روپۍ دي، د شپې مېلې دي. هسې به د ورځې مېلې کوو، د شپې بدلې کوو. نورمال تا پیسې څه په کار دي، کار څه کوو. کتلارو بیا نه ورځو. کتلارو پلار یې ډېر بد خوښ کښېنه یې هم نه وایي. او جلالي تراسه دا را چلان کله دا سب چلانه کې دا زمانه شوی څه هذه دكان شاي ولا شاي دكان ترى دلته ورته وګوره دا څه حال ده څه حال ده هلکه ایران دونه ښه ځای ده زه قسم درته وایم دونه ښه ځای ده د ورځې چې هر څونه ستړی شي شپې یو رقم ته میلې یو رقم ته میلې یو رقم ته غذاوې دي یو رقم ته څه کار به کوو چې ایران ته کارونه دونه اسان خالي مازې ګلانو ته اوبه ورکړو د ورځې به ګلانو ته اوبه ورکړو ماښام به میلې کوو د ورځې څو پاته کېږي یاره دغه د دې 1200 افغانۍ 2000 افغانۍ هلکه دا پته د کور مخ د علامه نه ده جوړ کړی یاره. سلام علیکم. دا خو دله نه ده جوړ کړی یاره. جوړوم یې جوړوم دغه مېلمانه راته رالو مېلمنو سره خبره
دا جوړوم دغه مېلمانه راته راغلو بخښنه ډېر وبښئ څه وخت لګېږي نو خو دا ځای مو ښه ده دا ته هم د ورځې 400 500 روپۍ پاته کېږي موږ ته ملاشه د سره کار درته جوړوي موږ دې بیا کار موږ د پیدا کوو کار دې په موږ ده د شپې به مې لري خپل دا کار مسله دا کار څه د تم دی ورځ 400 500 ډالر راغلي 5000 پیدا کړي دا انټرنیټ دا وته کې روپۍ نشته د ورځو هغه کوم مالک ته روپۍ دي پکې میلې دي پکې غذای خدا وای خدا دی ورځ لمه شخصونه کار وکي ما خپل میلې وکړي خپل تو بیا کار دي دا سړی ګورڅ سیاست در باندې سیاست هغه د ورځ د جوړ کړی دا جوړ کړی دا په تاسو کې نام جدا خو د خیر پروان دا راجب کار کوي چې سیاست نه خام خام هغه کار اسانه دي نور چې خو خپل موږ روان یو سات دې سبا ما کوم چې کټا دي یو چې کټ په موږ د موږ به درته راوخه دا خو لا کا خبره دا ستړی کار پکړ خرن پرن په د ځواني په وسپنو کباړ کې راته راکړل و ډینګ کا جوړ کړ ځانور د سمیران ته وصل لار سم وسپنه واته مې جواب ورکړ چې نه جوړ نه مهربانه دواره خدای نه دوه خلک دې ټول کار ما خدای کار زما پټ ورته چاته نه وایم چې سمیران ټول کارونه نسته تور بیا کار سویر ګټاغم کوته دا کچرای چې څنګه کوم تکړه وسل مکرا دا څو پټیرا مشوره وکم پته کوم نه دکو اته د کله کې اجازه راکړه ایران ولا اخر څه بیا کاری دې نه لري چې نه څه کا سره بوغه څنګه څو دې ور وسون کو یم خو شانه ورځ بخیر جوړیه ته خدا ولی دا وخت راغلی ولا چې نه ولو چې دا په خطر وخت راغلم زه وکه ولا څنګه کینه خو خدای مهربانه د خوراغله بو یو نه یو براغله وخت مراد دا وخت راته کارونه نسته کاکا زما د چې ولاګ به کار ماري حضرت د غوراغله منظور الله سمیران دی تاسو څنګه خوخه چې معنا پیران نو تاول وای شي د نیکړم یا ولی کار نسته د دکان کرایدار او خواصه کرا غواړي کارونه نه دي ولی دا انا ورسې دا 500 کټه دغه ته معنا مزدوري نه کوي 500 د تر تا کوم در کوره کوم در چای کوم خدا په ایران کې به ته د ګډېره وګټي ولا په د ورځې 1215 وان کې 1200 یا 1500 ګټلای سوای به اوس بدل د فیسګي زمانو پرداران ګرځي اوس چې خانه کله زمانو چې قرآن کې خوب کړه په پردارو کې بدل ته ګرځي 1200 نه پهله کومه سي په ایران کې نو هغه د هر کار کې پیسې راوړي دا مسافري دا غوخواري دا تکلیف دا دلته په کور کې په خپل ملک کې په خپل کلی کې په خپل کور کې له خپل عیال سره له خپل مور او پلار سره وسره یا مسافري سخته ده مسافري اسانه خبره نه ده کنات وکړه خدای ته شکر وکړه چې دغه کاروبار دي دماغ وکړه نه ده ککلیه بیا دې نو عیال هم در سره وله بیا دې نو عیال هم در سره وله دا چې هر چېرې بیا یې ډوډۍ وله دما نه ده خوښ یم دا خو سمه خبر ده ورې سمه خبره نه ده دغه خو سمه خبره د دوی دې په دا ټول ولنسه دلته به دې اوس وای دغه سمه خبره دغه سمه خبره یا به نه ځې دلې د خپل دوکانداري ته د خپل کار ته کښېنه یا که ځې بیا به دې کډه باروي بیا به دې خدای ته شکر وکړه دوکان دې ده خلک په یوه سترګه درته ګوري پردی وطن کې د چا قدر نشته خدای دې د هغو چاره وکړي چې اکللي دي هغه به دغونه ځای نه لري پردی ملک په پردي ملک کې 100 کاله اوس یې پردی
یا چې ورسه سوچ پې وکړه چورت باندې ووږه چې زه ښه درته وایم که حضرت ولاده و ښه درته وایم خطا کړی